مورینګا چې سوهانجینه هم ورته وایي یو کرشماتي ونه ده. زموږ په شاوخوا کې ډېر داسې بوټي شته چې د قدرت لوی نعمتونه دي، خو د ناپوهۍ له امله موږ ترې ګټه نه اخلو. په دغه بوټو کې یو هم مورینګا ده. د نړۍ د غذایت پوهان او د خوړو ماهرین د مورینګا ګټې مني. د مورینګا پاڼې د سبزۍ په توګه پخیږي او د هغې پلي نه اچار او سالن هم جوړیږي. د تحقیق له مخې په مورینګا کې له شیدو 19 چنده زیات کلشیم شته، له مستو 9 چنده زیات پروټین، له ګازرو 4 چنده زیات ویټامین ای، له بادامو 12 چنده زیات ویټامین ای، له کیلو 15 چنده زیات پوتاشیم او له پالکو 19 چنده زیات اوسپنه موجوده ده. د مورینګا په پاڼو کې غذایي طاقت په زیاته اندازه شته. که د مورینګا پاوډر هره ورځ شاوخوا 50 ګرامه استعمال شي، نو د بدن ډیر غذایي ضرورتونه پوره کوي. دا د هغو خلکو لپاره هم ښه غذا ده چې ګران میوه شي دي یا غوښه نشي اخیستی. هغوی کولی شي د مورینګا په وسیله خپل غذایي ضرورتونه پوره کړي. د ماهرینو په وینا که یوازې 15 ګرامه مورینګا پاوډر هره ورځ استعمال شي، نو په شوګر، بل پریشر، د بندونو درد، السر، قبض، بواسیر، بېخوبي، موټاپه او کولیسټرول کې ګټه لیدل شوې ده. دا ټول معلومات په ګوګل کې موجود دي. تاسو په خپله هم چیک کولی شئ. خو مهمه خبره دا ده، حامله ښځې د مورینګا نه استعمالوي. شیدې ورکوونکې ښځې دې بې له مشورې استعمال نه کوي. هغه کسان چې د بل پریشر یا شوګر دوایانې خوري احتیاط دې کوي. د کم بل پریشر لرونکي کسان د مورینګا نه استعمالوي. چاته چې الرجي وي لومړی دې لږ مقدار استعمال کړي. کوچني ماشومان دې بې له د پوه کس له مشورې مورینګا نه خوري. د نورو معلوماتو او د منګولو لپاره په لاندې ورکړل شویو نمبرو رابطه وکړئ.